سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا په هیله مو. مشکل د کاکا مشکل دا ده چې ده دغه رکشه لرله او دغه رکشې مو بازار کې بندې شوي دي، چلولو اجازه نه لري. باوجود د دې دی شکر لري، شکر ناروغۍ بیخي له پښو غورځولی ده. او مشر یې چې کوم زوی دی هغه هم محتاط د مسعود د هغه فامیل هم دلته تر غاړې ده. د نسي سره لاس وګرېوان. نفقه د فلحال د کومه کېږي؟ نفقه خو فلحال هم لس روپۍ مو ګټلي، دوام هم دا خورئ نه او دوستان راته دا دوام زه ورته کوم. او چې کله راځي زه ورته کوم دا تا ته دا دوی ته ما دغه څونه وخت مخکې ما ویلي داسې موږ غریب ماما لرو او چې له همکاري د غواړو، خو د تا د کور ودانې چې په دغه وخت کې دا کار وموست ولاس غرمه ما سره ناست غرمه ما سره ناست و غرمه په ولاس راتلو چې خدای د اختر به سره کم تېر شي. ما ورته ویل ما زه خدای پاک مهربانه باچا ده چې خدای پاک موږ باندې خالي د هغه کور دې ودان بچی د چار ته دا مرسته کړي، خدای دې اجرونه ورکړي، خدای دې ثوابونه قبول کړي، خدای تعالی دې خواږه شیونه دي، کشمش دي، دا دي ماته ټولو نومونه دي، دا دي دغه دي کلچې دي، اوړه دي، چای دی، مساله ده، اچار دی، اچار دی، بل رقم اچار دی، مټایان دي، دغه رقم مټایان دي، دال دي، لوبیا دي، وریجې دي، غوړي دي، مکروني دي، بوره ده، دا د غوړیم دی او وړم دی. دا د ګلاسکو میشتو افغانانو مرسته ده کاکا، ستاسو دپاره د اختر دپاره رالیږلې ده، دعاګانې ورته کوئ. ولې به نه ورته کوو، ډېرې دعاګانې به ورته کوو، خدای دې اجر ورکړي، خدای پاک دې ثوابونه قبول کړي او خدای پاک دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. او چې موږ سره چا دا کومک کړی الله دې دی تل ته تله خوشحاله لري او کامیاب تا نه مې او جهان مننه چې تا تکلیف وکړو جهاني، خدای دې تا ته هم خیر درکړي، خدای پاک همیشه کامیاب بریالی لره خدمت وکړي ورته کور دې ودان بچی. دغه هم زموږ یو ورور دی چې په خپل اولادونو لپاره د حلالې نفقې په لټون د ګنیو ماشین لري او د روژې مبارکې میاشتې په جریان کې وروسته روژه ماتې ده چې د دې د په انتهایی فقر باندې دلالت کوي چې روژه ماتې نه وروسته هم دا ځي هلته کار ته او بالاخره د دې قصه که لنډه کې راته چې د لاس ماشین ونیو هغه کیسې وکړه. دا بس دلته سیاسره راځي هغې له مې شربت جوړ کړي، خو زه نور هېڅ پرې پوه نه شوم د دې ساعت کې ما نه ماشین لاس ونیو. هډوکي جوړ دي؟ هډوکي دغه ګوته ماته ده، یوه ګوته ماته ده، دا ماته ده او دا چې ده ګنډل شوی. شکر چې یوه چې ماته یا به خدای ښه کړي، شکر چې خدای د لاس ساتلی دی، شکر چې هغه دی اوس به د کاره پاتې نو تر څو چې دا جوړېږي. ډېر وخت شو چې کار دغه یو څه اندازه مرسته ده وروره که ستا د اختر دپاره چې اختر د بې رنګه نه وي، بې خونده نه وي، هغې له خاطره د چا چې دي هغوی ته دعاګانې تاسو کور ودان ورځ تاسو هر کته میمان تله کې وایي چې الله تعالی مو ګلې ګلزار لره چې مونږ غریبانانو سره مو دوغومره کومک وکړي وروره او تاسو دا بس په ډېر څه الله تعالی قبول کړي. انشاءالله سلامت اوسئ. مننه. وروره مشکلات دی؟ مشکلات مې دا درې خویندې مې د مور مې مریضه ده او زما خپله کورواله مریضه، دواړه لاسونه یې مات دي او زه مریض یم، څوک مې نشته د لاسنیوي او غریب بیچاره یم، کار و کسب نشم کولی، میرګي م راباندې راځي او موټر والا یم، دا خپه مې دې ځای کې ماته ده او نور مې څه وسه نشته او تاسو نه مننه چې موږ له دا شي نه راکړو او ډېر غریبانان یو. ته کار و کسب ولې نشې کولی؟ زه میرګي راباندې راځي او د املا کې مې درزونه شوي، موټر والا یم چې دروند کار نه وکړم بیا زه یې نشم خوځېدلی، د ملا وډوکی یې تور شوی. پلار دې وفات شوی دی؟ هو وفات شوی. او مور د څه تکلیف لري؟ مور مې د سینې سرطان دی، کابل کې ده. د سینې کابل کې څه شی کوي؟ هلته مې ماما کار اوسېږي. تداوی د خاطر او څو خویندې دي؟ 3. دغه د خوراکۍ ده؟ هو یوه مې دا ده، یو دینه لږه او غټه ده، یو دینه وړه ده. یوه دنه مشره ده، یوه دنه کشره ده. بل ورور نه لرې؟ نه بل ورور نشته. ته څه کار کوې، څه مصروفیات؟ هېڅ شی هم نشې کولی؟ زه مکتب له ځم او داسې اخوا دخوا چې کاري کوم نور څه چې دا نفقه دې له کومه کېږي؟ دا خورګانې دي راوړي درته؟ نفقه زه خپله وځم چې کومه دا خورګانو سره مې لږ لږ څوک کومک کوي، بس همدغه خورګانې دې مزي بازار نه یو چې راوړي، چې اوس ډوډۍ پسې تللي دي راوړي. هغه ماشومان هم چېرته لمر ته درېږي. مثلا دې نه یو بله مشره خور چې ده د دغې ماشومې نه هغه د دې ګاونډیانو په حساب چې وتلي دوسرکې ته هلته به موټرو ته درېږي، څوک یو 10 روپۍ ورکوي، بیا هغه د دوی یو څه نفقه کېږي. او دا هلک بیخي
عکس خو شاید داسې راغلی خو که نږدې نه وګورې بیخي مکمل هغه د ناهیلۍ څپېړې په دې مخ وهلی ده. ملا تکلیف هم لري او میرګیان لري. نو دلته نه د کې ټول داسې ښکاري چې دی واقعا د کار توان او قدرت نه لري. او هغه وړه خور او لږنې یو بله وړه ده غټه وړه یې تللي دي بازار ته. نو دغه دوران کار څوک یو 10 روپۍ هغوی ته ورکوي بېګا ته دوی یو څه ورباندې اخلي. ورورکه دغه خدای دې ورحمېږي دغه مرسته چې د چا هم د ورورکه دعا ورته کوه. الله دې سره خوب کې خدای دې ورته بچي ژوندي لري چې موږ سره یې مرسته وکړه. کور کې مې یو شی نه و، کوټه مو ګوره یو شی پکې نشته. موږ ډېر خوشحاله چې موږ سره یې مرسته وکړه. د دې کور کرایه څو ورکوې؟ د دې 3000. 3000 ته ورکوې او 3000 ته ورکوې؟ نه دا نیمه دا ورکوي نیمه څه. او 3000 ته 3000 ته شپږ زره یو نیم زره. افغانۍ دي افغانۍ. خو ما کلدارې شو. بس خدای دې ورحمېږي ذبیح الله خان، خدای دې مال خیر کړي. اصلا د دوی پلار ګلکار ده. د دوی پلار ګلکار ده او اوس خو دا روژه کې ګلکاري هم څوک پرې باندې نه کوي، ګلکاري هم څوک پرې نه کوي. البته د ګلکاري کارونه نشته نو بیا ځي کونړ کې خو هر لوښي خرڅوي او دلته یې د کور مشکل وي. پلار د څونه وخت بعد کونړ ته ځي او راځي؟ میاشت کې یو ځل ځي راځي. میاشت کې 15 ورځې میاشت تېروي. دا د ګلاسګو د افغانانو مرسته ده. دغه هم د اختر لپاره چې مټایان دي، دغه بل رقم مټایان دي، کلچې دي، بادام دي، چاکلیټ او دغه شی نه دغه وریجې، لوبیا او بوره، چای، دال، مکروني، مساله او شوده، غوړي، بوره او مختلف هغه د اختر د هغه لپاره مختلف مواد دي چې اچار او مرباګان او دغه شی نه پکې شته. دا براره کور ته ویسه صحیح ده؟ راځه دغه د برازیل دغه صاحب دې ویډیو کوي. دا هم یو وروستی فامیل ته راغلی یاستو چې دغه ورورک هغلته ټوپ چې ښکاري دغه ټوپ پکې راورکوي. په دې کور کې بې شمېره یتیمان هم دي. څو یتیمان په دې کور کې ژوند کوي؟ 15 یتیمان دي. پلار دې بېکاره دی او ته هغه ټوپ پکې راورکوې په اسمیر کې. په ورځ څو روپۍ پیدا کوې؟ د ورځې 1.5 روپۍ. په هغه پیسو باندې دا کور چلېږي؟ نه چلېږي. ښه دغه وروستۍ برخه ده. نور روژه هم فکر کوم په خلاصېدو ده او روژه ماتې ته هم لږ وخت او وروستۍ روژې پاتې دی. نن په عذاب ورورک هغه د چا چې دي هغې ته دعاګانې کوئ. صحیح ده؟ مننه. خدای پاک